محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. د جدره آیاتو چې مخکې تیر سوي دي د هغه د ترجمې څخه فارغه سوي یو. اوس دغه ته ولاړه د خبره ایاک نعبد و ایاک نستعین. د دې ترجمه به داسې کوو چې ایاک خاص و تعالی ای الله نعبدو موږ عبادت کوو. عبادت نو خاص د لمانځه ته نه وایي، زموږ په ذهن کې خو دغه راځي چې خاص تا ته عبادت کوو، معنا لمونځ مو خاص تا ته دی. په عبادت کې دعا راځي، په عبادت کې نظر راځي، دا ګرده دا حج زکات دا ټوله به د الله دپاره. که نظر سړي د الله څه ما سوا د بل چا دپاره کوه چې د فلاني بابا دپاره مې نظر کړی دی، یا مې د فلاني نبي دپاره نظر کړی دی، یا مې د جبریل یامین دپاره نظر کړی دی، دغه په شرک راځي. ولې خدا عبادت یې د بل چا دپاره کې وکړي. داسې رقم چې سړی کې چې د الله دپاره مې دغه نظر کړی دی، ثواب یې د فلاني دی. ثواب چې دا خلک چې وایي چې د فلاني دپاره مې کړی دی، که دی وایي چې دا د هغه دپاره ګر سره دی، خو غلطه ده. که په زړه کې هغه چې معنا ثواب یې نو زه هغه ته کوم، بره بیا شرک نه دی، بیا صحیح دی. د عباداتو ثواب سړی ورور خلکو ته بخښلی شي، که مړي که ژوندی کې هم بخښلی شي چې د فلاني دپاره دا ثواب ایصال ثواب چې ورته وایي، یا د فلاني مړه دپاره. نو هغه چې دی دا نظرونه وو، دغه نور عبادات ګرده تر نعبدو لاندې دي. نو خبرو ته به متوجه یاست. ایاک خاص تعالی نعبدو موږ عبادت کوو، و ایاک او خاص تا څخه نستعینو موږ کومک غواړو، امدادم د بل چا څخه نه غواړو. اوس نو دلته چې دی اوله خبر چې تاسې ورته متوجه کېږي، طالبانو تاسې په دې بیا ښه پوهېږي. د مخه ګرده صیغې د غائب وي، اسم ظاهر چې ذکر سي حکم یې د غائب. الحمد و ثنا و ستاینه د لله الله لره، لکه الله چې غایب نه دی. لکه سړی فلاني کاکا داسې ول، فلاني کاکا داسې ول، فلاني کاکا نو به کېدو ته نسته، په غائبه صیغه یادېږي. الله لره کوم الله چې رب العالمین دی، چې د ټول عالم پالونکی و روزونکی دی. هغه الله چې رحمان و رحیم ذات دی، هغه الله چې د ورځې د قیامت مالک دی، اختیارداره یې دی، دی د هغه خاوند دی. اشته تر اوسه غایبې صیغې را روانې. اوس ایاک خاص تا لرم، خو د مخه غایبه طرز روان. اوس چې مخاطب دې ته د تفسیر په اصطلاح کې التفات وایي. تاسې بیا په تفاسیر ورګډ سئ د خیره پوهېږي چې د کلام اسلوب طرز یو رقم روان دی، د غایب په رقم روان دی. یا پلا خطاب ته وایي تا داسې تا داسې تا داسې، یا ګاګې خبرې مخاطبي یا پلا بره روانه خبره تکلم ته وایي ما داسې کول ما داسې کول. دا التفات دی، د یوه طرز د کلام درې طرز اسلوب دي، یا پر غایب طرز روان، یا پر مخاطب طرز روان دي، یا د متکلم د ځانه څه غږیږي. نو د تکلم پر رقم خطاب ته وایي، یا د خطاب پر رقم غیبت ته وایي. دلته د غیبت خطاب ته ولې واوښته؟ په دې کې یو تنبیه در لره ده. هغه دا ده چې مؤمن مسلمان چې پر مازه باندې ودرېږي، دی چې اول د وار د الله حمد شروع کړي، ګواکې الله دی نه ویني الحمدلله ټول حمدونه الله لره دي. کوم الله رب العالمین دا صفت چې ذکر سي، په دې د الله نوکي وپېژني. کوم الله چې هغه رحمان دی په دې دنیا کې پر مسلمانو پر کافر پر دواړو. کوم الله الرحیم چې په هغه دنیا کې مهربان دی پر مسلمان نه پر کافر. ابا کوم الله مالک یوم الدین. دغه صفات چې د چا ذکر کې باره له سترګو ته چې ودرېږي، برای ایاک نعبد. اوس دی مقام ته ورسوي چې هغه دی خدای پاک ته دی ګوري، هغه د احسان درجې ته راغی. چې جبرئیل امین د نبی علیه السلام څخه پوښتنه کول، د اسلام پوښتنه وکړه چې اسلام راوښی، د ایمان پوښتنه وکړه دا راوښی، پیغمبر ورته بیان کړ. ول احسان پوښتنه وکړه، احسان څه شی دی؟ پیغمبر احسان ودغه ته وایي ان تعبد الله کانک تراه، چې ته د الله دغسې عبادت وکړې ته چې واځه ورته ګوره.
نو سړی چې الله ته ګوري الله یې مخ ته ولاړ نو دا به څه به سم عبادت کوي بل عبادت چې دغه رقم کوي دغه ته احسان وایي فإن لم تكن تراه فإنه يراك هم ته کې نه وینې دی خو دې وینې نو تم دی دغسې که لکه ته چې ورته ګورې دغه ایاکه مقام ته اوس متوجه شوه چې د غیبت ولي واوښته د مؤمن شان دا دی چې د الله په دغو صفتو کې دی هر که دا یې ودرلودله چې د الله دا صفتونه یې زیان ته راله باره لکه دی چې الله یې ویني ور ورسېږي ګر سره که څه الله خو دی ویني نه مګر مخاطب یې کېدی چې وایي مخکې نه ولاړ دی نو دا وجه د څه دپاره شوه چې د غیبت څه خبره تکلم ته ولې واوښته چې ایاک نعبدو و ایاک نستعین خاص تا ته عبادت کوو او خاص تا څخه کومک صوفیان وایي په دا ځای کې باره د دې څه بل شی هم زده کېږي سړی چې ذکر کوي الحمدلله 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 په معنا یې پوهېږي وایي 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 دا ذکر چې پر زړه باندې راډېر سي باره لکه پر مځکه چې اوبه ورلکې وچ دشت وایي یو وخت چې ورسې نه لاندې خاشي خدای د رحمت درختې ولاړ پېښه څه ده د یو ځای یو چا ایراو پرایله کړي اوبه یې پرایله کړي اوس دلته دا چا وکړه دا شیان د اوبو دا طبیعت دی چې په وچه مځکه شیان شنه کوي مرغي واښه په شنه کوي د الله د ذکر دا طبیعت دی چې د چا پر زړه دې رایله کړي خپله باره انوار پر راولي دی چې څومره دا ذکر وکړي د الله هغه صفت ورته منکشف شي چې رب العالمین اوهو دا زما رب څونه غټ مربي دی د ګرد عالم تربیه کوي دا څه وار د وار انسان د خپل کور ته ګوري بس خدای دا شی راکړی دی خدای دا راکړی خدای دا راکړی دی بیا نو د هغه نو چې دی ډېر هوښیار سي بارانو په د انسانانو کې بابا د ګرد جهان د لمر مربي هم دی د ستورو د هم دی د عطارد د هم دی د جبرائیل هم دی د ګرد مربي الله دغه انکشاف چې شراب ناس پر ذکر الله در الحمدلله وروسته رب العالمین چې یعنې دغه د پر دماغ را منکشف بس دی د خپل کار ته وجو نیک سي الحمدلله دا ذکر جاری ساتي د الله د بل صفات روښنایي پر راهلاس بل در بچاو خلاص الرحمن په هغه پسې وپېژني هغه د دوام دی کوي د الرحیم در بچا پر راهلاس په دې صفات پسې وپېژني باره دونه قدر چې باره ولاړ سي هغه پای ته د خبرې چې اوهو دا خو د قیامت ورځې لا مالک دی دا نورې کیسې خو دې خواته پرېږده وروسته باره دی دا رقم چې دغه نو د سالک هغه مرید چې موږ ورته وایو چې واقعي پیر او صفګرات دغه یې هغه پای دی چې باره د الله پاک دغه د حجاب پردې لږ ختمیږي خو نه د الله پاک په دغو نه د نور په پردو کې په اویا زره پردو کې د نور پټ دی چې انسان یې په سترګو حساب نسي لیدی خو چې پردې یې لڅېږي لکه بلب چې د ډېرو پردو لاندې کې مثال داسې وایم باره چې یو ټکر ایسته کوي رڼا یې تېزېږي چې ایسته کوي رڼا یې تېزېږي وروسته چې کیس بلپې پردې ولس پردې له اوار یې مګر سړی نسي ورته کتلی دغه د سالک هغه درجه ده چې الله په پردو کې دی وویني مشاهده یې سي ایاک نعبد و ایاک نستعین باره وایي تا ته خاص عبادت کوم خاص تا څخه کومک غواړم کېدای شي دا دوهمه وجه شو ما درته وویل چې پلار د غیبت خطاب ته ولې واوښته خو مال سړی چې کرا کرا یو شي په ډېرو صفاتو وپېژني باره لکه ورته ګوري چې په فقه کې یو مسله ده د سلم سلم هغه دی چې یو شی اوس نسته خرڅوي خو دا بیع د معدوم د حرام مګر سلم په شریعت کې روا شو وایي په سلم کې دا خبره شرطه چې مسلم پوهېږي چې ته سلم پکې کوې غنم دی چا څخه غواړې په سلم باندې د ده به دغونه صفات ته ذکر کوي چې باره دا رقم شته چې وازه ورته ګورم دا رقم غنم به وي ژړ به وي د فلانۍ علاقې به وي فلانۍ تخم به وي دا مطلب یا به اوي یا به خوشکاوی دا ګرده چې ته ذکر کړې بره سوی چې غنم پراته دي بره پیسې وس ورکړي غنم پر هغه وخت کې چاره ساتي پر هغه باندې وخت یې ورله ورکړي دغه په صفاتو شی معرفه کېږي د الله صفات چې څه دی دغسې موږ ته اوس معلوم دي لکه خطاب ته کوو نو درېیمه خبره هغه بیا دا ده په ترجمه کې دا ولې ورسره وایي چې خاص ستا څخه عبادت خاص تا څخه کومک غواړو دا خاص تورې دلته کوم دا بیرته هغه پخوانی زوړ قانون دی چې یو شی چې حق ده دغه اسکې مقدم ذکر کې مؤخر کې حصر پیدا کوي یا مؤخر کې را مقدم کې حصر پیدا کوي دلته اصلي جمله خو دې خو فعلیه ده نعبدک نعبد موږ عبادت کو کستا ونستعینک ونستعین موږ کومک غواړو کستا څخه هغه مفعول به متصل دی د نعبدو سره مشرطي دي موږ غوښته چې سره جلا په حصر په فایده کو باره هغه که د نعبدو څه جلا هغه کوم د نستعینو څه جلا کې د مخ خو نعبدو که نستعینو که صيغه په اصلي عرب دغسې وایي مګر الله عز وجل سره داسې نازله کړه د څه دپاره کاف یې باره په چاره د مخکې پر نعبدو نو کاف خو بیا ضمیر متصل دی چې را د مخکې په چاپ شي مشله یوازې نه درېږي خو غزارېږي ایاکه د منفصل ضمیر باره ځینې کې هغه ایای ورسره ملګري کړي چې ایاکه سي ان اوس ایاکه هغه کدي په ایاکه اوښتې دي چې دی را د مخه کوي اوس خامخا حصر باید کوي چې ایاکه خاص تا دپاره نعبد
اول خو دغه رقم دی خو نستعینو کوو که چې تر نستعین دا د مخه کې یوازې کله ویل کېدی خو ضمیر متصل دی خو متصل په یو چا پسې اتصال غواړي نو خو اتصال یې نشته دلته خپل عامل یې نشته دلته ابرجه هغه یا راوړو سره دوی مشروع چې یا که خاص تا چې کوم مازی ودرېږي منفصل ضمیر جوړ شو خاص تا نعبدو نستعین ستاسو څخه موږ کومک د کومک مسلې تفسیرات عبادت خو ګر سره غیر الله ته نه جایز استعانت د چا څخه غواړي استعانت دوه قسمه یو ما تحت الاسباب دی یو ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب دا دی لکه سړی چې نسی ولاړ دی یو چاته لاس هم درته چا په ما دا نه دی حرام دا نه شرک بابا خو اسباب دی ولا سره کې ما وکړ یا یو چاته وته خو نه کوي برا ترجم بومي اخو یې چې هغه دي سړو به دراوي خرابې کې زبې وچر یا چاته سر مې درد یار تای ګولې را کړې وای دا سر د علاج را وکړ ډاکټر ته ورسې دغه شیان جائز دي مګر البته به دې معقده دغه چې مؤثر حقيقي ولا که یا ډاکټر دی ولا که یا د سړی دی مؤثر حقيقي الله عز وجل دا نو مازه سرسری کومک بدل چا څه غوښتل یو ما فوق الاسباب اذ شی لا نست کلندر باچا مته وس شری پیج کلندر باچا پتا څه وکي خو هغه دې ته اسباب نست چې تا ویلي پورته دي ما فوق الاسباب کومک چې دی هغه د الله عز وجل په اختیار کې الله پاک چې د چا کومکونه کې هغه اسباب ته ضرورت نه لري چې وای کول چې څه بس هغه کیږي نو دغه اولیاء او چې ګایګای خلک غیبانه امدادونه غواړي پلانې را رسېږي پلانې کومک را وکړي پلانې دسی وکړي په دغه اشیانو کې بار د انسانانو د بربادي چورتیا چې هغه ته حاضر دی یا نو ته د جزا چې ناره وکړي دغه ستاره هغه ځای څنګه کومک وکړي خو مارمدار ته هغه قدرت چې هغه د الله خصوصیت چې د کون په یکون په امر باندې کارونه کوي ته هغه وده ته ثابت چې دغه ځای څخه امرونه وکړي چې ما کار وس نو دغه چې بیا دی غلط دی د استعانت بیا جائز نه نو ما تحت الاسباب خو جائز چې جائز فهغه کې به جمع عقیده دغه چې اصلي مؤثر دغه شی نه دی دا سبب لکه ډوډۍ چې مشهور دغه معقیده ده چې اصلي مؤثر ده نه ده که الله پاک د مړوالي صفت نه است کې دغه ډوډۍ به په جوړو خوري نه به مړېږي په ټنو وبه بچي په لیټرو وبه بچي نه به وبېږي دا مؤثر برته الله دی په د اسباب عادیو کې هم تر اسباب چې ورپورته سول هغه نو که دغه رقم چې امداد غواړي چې غایبانه دي ګر سره امداد نه غواړي برخه هغه د چې بار شرک درېږي نو دلته د استعانت حسب کې چې ایاک خاص تاسخه نستعين مش کومک غواړو کوم کومک هغه مسیر حقيقي چې بولي هغه حقيقي کومک د الله په لاس کې دی د اولیاء څخه کې څوک غواړي سم د مرتحاضر ام چې وایي ته زما کومک وکړه معنا زما په باره کې الله پاک دی التجا وکړي دوباره ټکوا دار هغه بیا دغه رقم مسیر حقيقي بدای نه بولي دا ولی بد الله د فاره یو ذریعه عبد د استعانت مسله خورا وجداد روح المعاني بخدير وجد کړي دا فقط خلاص ترته بس اهدنا الصراط المستقيم اهدي وشي يا الله ناو مشت الصراط لا المستقيم الستة الله پاک ته خدای لار راته وشه ورته دا محسوسي لار کې چې سړک سیده یې زور څونه وسه غدر دیر ځاکو شي ویني فصل شل کې روان فزر کې خار لا دلته کله د پاکستان سره لکه کیلومتر لکه ما پیچلي دای بار اریان دی خدای بل مور درک نور مامیر چې بل روان دي کنه دی روان مستقیم لار کې دغه صفایدي د اسلام لار دغه رقم لکه هغه سدات سړک چې یو نوع کجمنی پکښ او شبردار سړک الله دغه سړک ته وشي چې سدا مثات و درې پښتني ضرورت نور نه چې پر کوم کجګر کاس اهدي وشي نا ومشت الصراط لار كما المستقيم اغسد السدل تشالا صراط الذين انعمت عليهم صراط لار الذين دهغ كسان انعمت جتا انعام کړی دی عليهم پر دې دوه کسان لار راوش هغه کسان څوک دي غیر المغضوب عليهم غیر المغضوب چې غضب ندي سوي عليهم پر دې ولا ضالين او ندي گمراهان لار ورکی دا غیر المغضوب عليهم ولا ضالين دا بدل د الذين څخه دي هغه چې مخکې تیر سوي صراط لار راوشي الذين دا هغه کسان انعمت جتا انعام کړی دی پر دې دوه کسان لار راوشي چې تا انعامونه کړی دي هغه نو څوک دی هغه کسان دا بدل دی غیر المغضوب عليهم چې په دې غضب نه دي سوي ولا ضالين او نه پر دې نه دوی لار ورکی دسی بیا نه ترجمه کوي چې غیر المغضوب نه لار د هغه کسان دلته لار به نور سره چې نه لار دلته نه لار سکی
ولې خو دا چې دوی د الذین دپاره دي، په الذین کې خبره چې دا الذین هغه کسان دي چې پر دوی غضب نه دي سوی. دا کم دا رقم دی چې دا د عطف تفاد دی چې هلته صراط ورسره مکرر دی چې بیا ورسره راګرځي که راګرځي الله به تقدیر کوي غیر صراط المغضوب علیهم، بیا دلته تقدیر به راغواړي که لار ورسره ورځي چې ته وایې چې نه لار، هغه به بیا داسې چې غیر ما سوا صراط د لارې څخه المغضوب علیهم، د هغه مغضوب علیهم. کېدای شي زما خبرې ته متوجه یاست. ترجمه دوه رقمه سول. هغه ښه ترجمه دغه ده چې دا صراط دلته بله لار ورسره ذکر نه کړي، بروا غیر المغضوب علیهم چې د الذین څوک دي چې غضب پر دوی نه دي سوی، ولفظ دالي چې د الذین هغه څوک دي چې دوی ګمراهان نه دي. او که ته داسې کوې چې نه لاره د هغه کسانو، دلته بیا د غیرو د مغضوب تر منځ لاندې باره بیا دلته په دغه ویج کې مضاف غواړي چې غیر صراط المغضوب، نو مضاف ته ضرورت نشته. خپله تفسیر بیضایي وایي دا دغه الذین دپاره چې دي یا یې صفت کړه یا یې بدل کړه. ځینې نو په صفت کې لا سوال واردېږي چې غیرو خو نکره دی، کله د معرفه دپاره الذین خو معرفه د صفت کله واقع کېږي. د هغه جواب دا دی چې غیرو خو توغل په ابهام کې لري، مګر نه که داسې چاته مضاف شو چې د هغه دپاره زوج واحد و، بره حکم د معرفه ګرځي، د معرفه ده. لکه سړی چې چاته غیرو کما سوا له ستا څه ما سوا بره معرفه دي، خو ګرده خلک سره ما سوا دي هغوی نه برابرات شو. دلته د مغضوب هغه ضد چې دی مقابل چې دی هغه ښه انعمت علیهم والا دي، د دا مغضوب د ضالین ښه بس په غیره باندې هغه معرفه شوه چې بېرته هغه ځینې مراجع د هغه دپاره صفت باره ګرځي. نو دا یو نحوي خبره شوه ما درته وکړه. اوس راځو دې خبرې ته. دلته غټه مسله ده په دې ځای کې چې ښه الله ته خو تا خواست پیش کړي، خپل درخواست یې ور وړاندې کړي. د الحمدلله د سرت په نومانو کې مو درته ښوولي چې یو نوم یې څه شي و؟ تعلیم المسأله، د سوال د ښوولو طرز. چې الله وایي د چا څه چې سوال کوي دغسې ګوره د خدای څو نسبتونه بیان شو. بیا دا په مابینځ کې دا غاړه ورته کښف چې خاص تا ته عبادت کوم، ستا څه کومک غواړم، بل چا څه نه غواړم. دا ګرده چې دې وکړې اوس هغه دې د جېبه خپل سوال عریضه پر راپورته چې نو ته غواړې چې دا دوی ګوري کېږي، دا عاجزه کېږي. خدای پاکه د صراط مستقیم خواست کوم، دغه یو عریضه درته لرو چې موږ ته سیده لاره وښیه. په دې اوس زمانه کې به بیخي باید موږ دا دعا ډېره چې د دین لارې دغسې راته ذکر کړي درته چې اریان شي چې اوس دا زموږ پیری دي، دا اوس څه بلا دي، په خلکو لکه شیطان په زړه ورننوځي پر بله لارې درڅه کشي. نو دلته ما دا خواست چې دې وکړي، نو خو خبره خلاصه شوه. دا څه کوي چې صراط الذین انعمت علیهم، د هغه کسانو لاره چې اتا انعام ته کړی دي. وایي الله رب العزت په دې کې دغونه غټه نکته مؤمنانو ته ورښیي، هغه دا ده چې دلته دوه شیان دي ملاصق، یو چې دی رجال الله دي، یو چې دی صراط الله دی. د الله لاره ده، تاسو دلته لاره غواړئ مستقیمه لاره، خو دا د الله لاره ده که نه ده؟ چې د الله لاره چې ده چې د الله رجال نه ولا کې پیدا قرآن دې یې خبرې ته کېدای شي متوجه یاست چې موږ ته صراط مستقیم وښیي. صراط مستقیم خو دا قرآن بېرته دا ولې الله ورسره وایي چې صراط الذین انعمت علیهم، د هغه کسانو لاره چې تا انعام کړی دی. دا په دې خاطر ورته وایي چې دغه قرآن که د دغه رجال الله چې دا د الله والا خلک دي، که د دوی څه ما سوه قرآن ووایه ولا بلک حق ته به رسېږي. په قرآن به کافر رسېږي. ته چې ما څونه ښه کار کړی زموږ نو بس دغه یو قرآن شریف مو راټینګ کړی دي، بس دغه نو نه لکه نورې خبرې نن د باور نه دي. دغه سړی د کفر ته ځي. ته به قرآن کریم د چا د خولې سره راټینګوې؟ د هغه کسانو چې الله انعام پر کړي دي، صراط الذین انعمت علیهم. کتاب الله به د اهل الله څه زده کوي، دا قانون دی، استادان یې هغه دي، د بل چا څه نه زده کېږي. ته به دا نه یا شکر اوس خو ګرځه خلک بنا دي سواجه زده دي نوشته ویلی سي، هغه د تعلیم مو دغه نه کړي دي. قرآن شریف په پښتو هم سته، په اردو هم سته، په انګریزي هم سته. که را بیا رانیسم خپله به لازم لایم په کور کې ورته کښې شکر هغه د اردو په تا وایو چاپ سوي دي، پښتو په تا وایو چاپ سوي دي، ورته کښې به نه په خپل کور کې ملایم خپل شیان به ځینې زده کړم. وایي د دې داسې مثال لکه سړی چې ولاړ سي د ډاکټري کتابونه نه په پښتو نشته، په انګریزي نشته، په اردو نشته. د ډاکټري کتابونه که په بازار کې رانیسي کور ورته کښېږي، معاینه خلاصه کړي، هغه د غوږو دغه رانیسي، هغه ټلسکوپ چې پر زړه و پر ځګر یې وږدي چې نه بس په ګوري بس علی فشار چې دا باره ډاکټر دی خلک ورځي دی چې 50 سوال چې وروره کتابونه مې ګرده رانیولي خلک وژني چې ورنسي سیدي د اسپیرو ګولۍ به ورځ درکې سر به دې په جوړ شي، مګر بل ورځ به سړی وژلی. نو دی د دې پر ځای چې کلي آباد کړي، دی کلي ولاکه آباد کړي، اجره آباد کړي، مړي به د دغه روا کوه کنې خو هغه د کتابونه رانیولي دي ورته پراته. یا دا نور خلک دي دا زوی ولي شاګردي خو سکول یې کوی چې 12مې خلاص کړي، باره به وایي زوی راځه استاد ته زه د انجینري کتابونه در رانیسم، ورته کښېنه خپل انجینري دې وکړه. کولی شي نیسي کولی کتابونه عاجز شته. ولې خو د انجینري اهل چې بیا دي د استادانو څه به د هغه کتاب چې ووایي پر لاره دی سمېږي. یو ډاکټر دی شاګرد دی،
برای راته ویل د پاکستان په اپریشن خانو کې چې کومو کسانو کار کړی تعلیم یې نه دی کړی کالج نه دی ویل وایي چې راسې زموږ دغه ډاکټرانو چې دلته فارغه شوي دي په اپریشن کې دی ته کړی ژر رسېدلی شي دې خلکو عملي کارونه نه دي زده کړي فقط سبقان یې ویلي بالا پر غورځېدلي دي دا بل چې عملي لیدلی دی کتاب نه دی معلومه مګر د به یې چا خو دلته د استاد د نظارت لاندې ده زده کړی په کتاب کې ټکي په ټکي نه دی ویلي بل ټکي په ټکي ویلي دي مګر چې استاد ته نظارت لاندې کار نه دی کړی خپله راغورځېدلی دي باره ویزې کوم هغه کړه ورته عاجز په اپریشن کې باره لاس هغسې نه شو کار نشي کولی دا هغه رقم د معماري و د تعمیران چې جوړي د دې کتابونه ستا بیانونه یې ستا د خانقدوزي دا سته مګر هېڅوک چې د استاد ته نظارت لاندې کار ونه کړي کمال ته نشي رسېدلی الله دغه درته وایي چې په صراط مستقیمه کې هغه وخت ته تلای سې چې د صراط الذین انعمت علیهم د خولې یې واورې نو اوس ځینې کسان سته ډاکټر صاحب پلانی انجینر صاحب پلانی دې تفسیر لیکلی پلانی ډاکټر تفسیر لیکلی دي د دوی د تفسیرو چې وګورې خلاصه یې دغه د مسلمانانو د یهودو غلامان کوي د قرآن ګرد آیاتونه دی کشي هغه د غربیانو پر هغه رقم چې د هغو پر دماغ اواز خو دلته دا ګزک د طب خاطر شو قرآن یې ولیکي په جلدو یې ولیکي ګرده یې ولیکي مګر د دې پر ځای چې خلک هدایت ته راوړي خلک ورځي دغسې د امریکا ولمونې کې ورغورځي د غرب ولمونې کې ورغورځي د هغو غلامان چې جوړي د کومه ځای دا ګزک ورته پېښ شو چې قرآن یې د اهل الله څه نه دي زده کړي قرآن یې د رجال الله څه نه دي زده کړي د الله والا خلکو څه دا نه دي زده کړي خود دی بره خپل د ځان ورته جوړېدلي دي چې ترجمې پر ټول وختې هغه یې کوي چې د پر دماغ ډېره برابره وه بس دی د ښه ترجمه ده چې د عقل سره ډېره برابره وه دی د ښه ترجمه ده زموږ دین خو ګرده یوازې عقل نه دی اگر چې عقل کې اساس دی پر هغه باندې بنیاد دی ولې کله پر منځه مکلف خو عقل یې بنیاد دی مګر ځینې ځایونه به دا رقم چې عقل عاجز دی به الله ته تسلیمېږي چې باره دلته عقل نه چلېږي بحث دلته چې الله وایي هغه رقم څه کوو نو ډېرې معجزې دي د نبي علیه السلام باره دغه روشن فکران چې دا تفسیرونه کوي نو هغو څه منکر دي دا نو کېږي دا نو کېږي دا نو کېږي دی غواړي چې هغه معجزه همداسې پر عقل باندې اوار بابا خو ورته معجزه وایي و دغه ته چې خلک ورته عاجز یې نشي کولی عقل ورته عاجز یې نشي کولی الله یې خارق العاده کوي نو دغه ځای ته نکتې ته کېدای شي تاسو ورسره متوجه سوي یاست چې خو د الله پاک سره فقط دغه خواست کړی چې اهدنا الصراط المستقیم الله موږ ته سیده لاره وښه دا یې څه کوله چې صراط الذین انعمت علیهم چې الله د دې د خولې راته وښه چې خطا نه زم چې پر بله باندې ولاړ نسم نو د اهل الله والا څه به تاسې د قرآن کریم ترجمه کوي هغه به ځینې زده کوي که چې د اهل الله والا څه نه کوه د هغه قرآن به دې ویلی د هغه قرآن به دې به مختوي دا رقم کوي ولې پر غلطه یې بیا قرآن کریم چې دی چې پر هغه خوا کشف پر هغه خوا در سره چې نازل شوی کتاب برای تعویلات وکړي کم رقم یې کوي اوس دا صراط الذین انعمت علیهم څوک دي دغه اول چې موږ معلوم کړو چې دا خلک څو په قرآن کریم کې په سورة النساء کې چې هلته یو آیات کریمه دی دا نشپېتم آیات الله پاک داسې فرمایي ومن یطیع الله والرسول که چا اطاعت الله او د رسول وکړي فاولئک دا کسان چې دي د چا سره به ملګري چې څوک د الله او د رسول اطاعت کوي مع الذین انعم الله علیهم دا به د هغه چا سره ملګري چې الله پر هغو انعام کړي هغه منعم علیهم وصل شوی من النبیین چې هغه عبارت د نبیانو څخه والصدیقین چې هغه خاوندان هغه صدیقین دي چې د الله سره په واده کې رښتیني ختلي والشهداء شهدا دي چې د الله په لاره کې شهیدان سوي والصالحین او صالحان وحسن اولئک رفیقا الله وایي د دې خلکو سره چې ته ملګری سې دا خو نمازې ملګري ولاکه دي چې نبي دې ملګری دي صدیق دې ملګری دي شهید دې ملګری دي صالح دې ملګری دي او ته په ورځ په قیامت کې د دې په ډله کې روان شهید نه د شهید په ډله کې روان دا اسمه خبره پیدا است الله وای منعم علیهم دغه څلور ځلې نو دغه دته چې قرآن وایي چې وای د هغه انعمت علیهم لا راته وشي معنا د نبیانو د صدیقینو د شهداو د صالحینو دغه څلور خلک قرآن شاهد کړي چې دغه صالحین دغه منعم علیهم دي دغه صدیقین د منعم علیهم دي نو اوس د اوغه آیات پر رابط په دې پوسوه لار راته وشي دغه چا چې تا پر دې انعام کړي انعام والا څوک دغه څلور ډلې د دې لار دغه اهل الله خلک دي د دغه صلحاء او صدیقینو څخه به زده کوي چې د الله سره په چمه منافقت کې نه روان چې په خوله یې ورکه وایي هلته به د کافر په بغل کې ولاړ دغه نقطې ته به داسې پام شوی چې د ځانه به دین نه زده کېږي چې هر څه وکړې د ځانه څه دا کار نه کېږي که تاسې وایاست چې یا قرآن شریف دغه رقم کافي دی د الله رب العزت نبیان دي 140 زیات کم چې دي ته ماته داسې راوښیې یو ځای داسې نبیان راغلي دي چې مستقل کتاب نه لري د هغه مخکې رسول د هغه کتاب ورسره بدرګه کوي لکه نبی علیه السلام نه وایي انبیا د بني اسرائیلو وایي زما د علما امت د امت علما دا رقم دي لکه څوک لکه انبیا د بني اسرائیل وایي
خو انبیاو کې د بني اسرائیلو دا رسول به یو دا نور هم نبیان وحي ورته کوي خو د کتاب خلکو ته تبلیغاوه. نبی علیه السلام وایي زه نبیان نور نه لرم، زه اخر نبی یم، خو زما د امت علماو څه هغه کار دی چې زما سره به دغه کتاب دوی بدرګه کوي، خلکو ته بیا وایي را سره نشریږي. هر یو به په خپل ځان کې د راډیو د سټیشن کار وکړي، د ځانه شی نشي ویلی، خو هغه کتاب چې پیغمبر راوړی دی به نشریږي. نو چې په دې تاسې پوه سواست چې داسې نبیان شته چې نوی کتاب نه وي ورسره. اشه دا بل رقم یې فرض کړه، داسې کتاب شته چې نبي نه وي ورسره، چې الله دې خلکو ته کتاب را لېږلی چې بس دغه کتاب دې وایستې، نبي نه غواړي خپله ستاسې په ژبه په ګرده جهان کې نشته داسې کتاب نه دی اسمانه نازل سوی چې استاد دې نه وي ورسره. نو د دې خبرې څه دا معلومه شول چې دین چې دی چې په کتاب کې هم یې عمل نه څه پکولی چې استاذ یې زده دا رامسته کېدای شي چې فهم شوی داسې نبي شته چې کتاب نه وي ورسره. نو چې خلکو ته تبلیغي د هغه بل مخکې نبي کتاب، مګر داسې کتاب وښیي چې نبي دې نه وي ورسره، دا رقم نشته. قرآن کریم کې الله عز وجل فرمایي لقد انزلنا آیات مبینات والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. په سورة نور کې 46 آیات وایي الله آیات نازل کړي دي د قرآن کریم چې مبینات ښکاره دا مې نازل کړي او الله پاک هدایتي هغه څوک چې د خوښه شي صراط مستقیم ته. په دا یو ځای کې احسان ذکر کړي چې الله دا د آیات نازل کړي. بل ځای وایي ولقد من الله علی المؤمنین په سورة آل عمران کې 130 آیات. په تحقیق سره احسان یې دی الله پر مؤمنانو پر کومه خبره کې اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، هغه وخت په دې کې رسول د دې د ځان سره واسه دا په احسان کې ذکر کړي چې معنا کې کتاب ستاسو سره وای، قرآن وای او رسول نه وای. په دغه کې قرآن عمل نشي کولی. د قرآن کریم رهبر او لارښود بیرته څوک دی؟ رسول دی. د ده د خولې چې څنګه تفسیرېږي هغه رقم به کوي، د ځانه به تفسیره نه کوي. هغه که د ځانه سړي کولی هغه د پیشلمي په باره کې آیات نازل چې الله پاک الفرق تر هغه وخته کوي حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، د سپین سپرسۍ او تور سپرسۍ سره جلا کېږي. صحابي عربی دی، عربي نسل دی، باید به انسي پیدا کړی یوه تور یوه سپینه در بالښته لاندې به ایښې وې، په تلتکه کې به ورته کتله چې سره جلا سوي نه وي، د خپل خوراک او داسې غذا او خرماوې راستې خوړې. بره خبرو چې ښه هر څه سره جلا وشي بره به زموږ د روژه شوه. بیا خلکو ته وویل چې داسې اسانه روژه ده، منه ورځ راباندې لنډه شي. څنګه کیسه ده؟ بره نو دغه تورې انسي دي خو الله وایي چې دا تور سپرسۍ او سپین سپرسۍ سره جلا شول، بس بره خوراک بند کړي. هغه وخت بندوه. بره پیغمبر علیه السلام انک اذا لعریض قفا، بره خورا برداره څټ. د دې دوه ترجمې شوې. یا برداره څټ دا معنا چې الله پاک د خدای بنده شپه او سپېجه یادي نو تا به تر شپې او سپېجه راځي کړي دونه څټ تا لیدلي خو په ګرد اسمان کې شپه او ورځ نه ځایېږي، ته سپېجې او شپه دې در څټ لاندې. دا یوه معنا. او بل دا دی په دا وطن کې رواج دا رقم چې یو څوک نه کوي ناپوهي بره خلک وایي نو څټ وږې سره پنډي نو اذن انک لعریض قفا، دا معنا چې سخت ناپوه. الله څه وایي ته څه وایي؟ ګوره هغه دی عربي نسل دی مګر په ترجمه کې خطا وه. پیغمبر باره د سپرسۍ څه مراد هغه سپېجې دي، سپین سپرسۍ سپېجې دي، تور سپرسۍ شپه ده چې دا شپه ورځ پرله جلا شي. دغه دریاب دی. دغه کیسه ده. نو ګوره چې د پیغمبر د خولې یې زده نه کړې، د اصحابو د خولې یې زده نه کړې، د تابعینو څه یې زده نه کړې، په راځه نسل پر نسل د علماو څخه په قرآن کې چې عربۍ خطا وځي نو د عجمي به څه آیت. نو الله د احسان په توګه پیش کړ چې الله احسان وکړي پر مؤمنانو په کومه خبره کې چې راوایسته او په دې کې یو رسول هغه هم د دوی د نفس څخه دی. هغه رسول څه چل کوي؟ یتلو علیهم آیاته ویزکیهم، چې هغه پرتې آیاتونه د الله تلاوت دي، د ماضي تلاوت هم ثواب ويزكيهم او بیا د خلکو تزکیه کوي، د شرک څخه پاکي، ويعلمهم الكتاب او دې کتاب مشيهم ترجمه امر کوي، والحکمت او د پوهې خبرې چې هغه سنت پیغمبر هغه حدیثونه دي هغه ورته شي. وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، قسم دي د مخه په ضلال مبين کې. نو په 130 آیات کې د سورته ال عمران دا د رسولانو احسان الله پر انسان باندې وجدي، او په هغه مخکې آیات کې 46 د سورته نور د آیاتو احسان پر وجدي. دا دواړه جوړه ما ولې را روان دي د قرآن کې په دغه ځای کې هغه ته اشاره ده چې یوازې یو کار نه وکړي، یوازې یو کار نه وکړي. لکه د مثال په تور داسې بیا فرض چې زما سترګې ړنګې کتاب دې پروت چې د لمر رڼا دې ښکار نه کوي، یا د مثال په طور زما سترګې بنا دي کتاب دې پروت چې د لمر رڼا کار نه کوي. دا بل ډول دی، زما سترګې چې دي دا دې جوړې مګر لمر نشته، زما سترګې کتاب څه کمه دي چې کار کوي. بیا دا ګرده غواړي سترګې به دې جوړې، کتاب به موجود، بله رڼا به موجودې، باره به نو ته کار ځنې اخلي. نو زموږ ستاسې دا دماغ چې بصیرت فعال دا ګویا زموږ سترګې. قرآن کریم کتاب پیغمبر لمر دی چې هغه لمر ورسره جوړه نه کوي، ستا دماغ دې یک کتاب دې پروت ولا کار
لکه دلته چې کتاب الله پروت دی ستا سترګې مې جوړ دي مګر نه به لفظ ته نه لمر ستا په توره تاریخي کې تباره کار ځینې واخلو کره کار ځینې اخیسته کېږي. نو انبیا علیهم الصلاة وسلام و موږ ته د چا کار راکوي؟ د بلپانو کار راکوي. نو دا دوی پر له جوړه دي بس دا به اصل اساسي کړي د ګرد عمر لپاره که الک شاګرد یې اهل الله والا تیوار ولا چې هغه د استادانو د مبارکو استادانو څخه د دوی دماغ ته جن را نقل شوی نو هغه پر صراط مستقیم برابرولای شي. او که دغه څه و چې هغه د خپل د اوسني روشن فکران قرآن شریف وایي تفسیر خو کوي مګر ته چې د تفسیر ته کښېنې ما ورته 2 کاله بعد باره د خپل انګریز دماغ یې هغه رقم قرآن شریف وایي. اوس کفار دغه کوشش کوي. ذاکر نایک څونه مشهوره دا چا مشهوره کړه؟ د ټلویزیون چا ورلرو؟ خو دوی غواړي چې د دین په نامه باندې ولاړې غربي نظام جوړ دا کفار دغه کوي. پیوندونه دلته اوس لګوي کار کوي بس په پتلون په نیکټایي ودرېږي چې درته ولاړ دی قرآن وایي چې سوال پکې جواب درکړي. دا هغه رقم د قرآن هغه طرز چې غیبانه قبله چې ته دلیل مجل دا غواړي زما قبول دي دا رقم هغه طرز د خلکو د دماغ څخه باسي. قرآن دغسې ملایم مسلمانان ځینې جوړ کړي چې پر کافر باندې ګردومره دی جوړ خلاص برا سره جوړ دي سره ناستې قرار. نو دغه ځای ته به مفهم صراط الذین انعمت علیهم ولي ووایه چې قرآن به د منعم علیهم د خلکو د خپلیت څخه زده کوي. که سره جلا کړه کار نه ده بیا د هدایت ذریعه نه ګرځي. بېرته ترجمې ته راځه. اهدي وښینا او موږ ته الصراط لار المستقیم سیده لار صراط لار الذین د هغه کسانو ده راته وښیي انعمت چې تا انعام کړي دي علیهم په دوی پیرزویونه چې پر کړي ده انعام چې پر سوی دی هغه څوک دي؟ هغه خو څلور ډلې وې چې انبیا دي هغه صدیقین صلحا دي شهدا دي د هغو لار غیر المغضوب علیهم نه چې غضب سوی علیهم پر دوی هغه نه یادوم دا الذین انعمت علیهم هغه څوک غیر المغضوب نه غضب کړی سوی علیهم پر دوی چې د یې مراد په حدیث کې راځي یهود مراد ولا الضالین او نه ګمراهان لار ورک. د مغضوب د غدال دا په مغضوب یهودو ته ولې وایي؟ یهودو سمدم په زړه کې دا خبره پېژنده چې دغه په خدای نبي دی دغه کتاب د قرآن کریم دا د الله کلام دی مګر په قصد حسد څخه ایمان لري. نو الله مغضوب علیهم دي چې په بزرګانو په خنزرانو باندې واخته غضب په دي باندې. یو دا دی چې د ناپوهي څه لار نور معلومېږي باره پر بل غلي بارونو چې ناري ووایم نه راکړي په نصاراو دغه ټوټکه سوی دی دا غدال د لار ورکې دي. داسې حسد د ده سره نشته لکه د یهودو سره چې ګرده یې سم دم زړه ته تېره و پر هغه سره بیا روایات نه دي. لکه دا نه پښتانه ګای ګای باره وایي چې دا وینم جلا دي ولا چې دا وینم جلا دي ولا دا اوس خبره ده باره خو حسد درته ښکاره کوي. دا یهود دغه رقم دي چې دا وینم جلا دي ولا کوي معنا چې سم دم په حقانیت کوسم زه اقرار نه کوم. نو د غدالینه څه مراد نصارا او د مغضوب څخه مراد یهود شول. نو چې موږ الله عز وجل په یو حدیث قدسی کې نبی علیه السلام نقل ځینې کوي د الله څخه وایي چې دی قسمت الفاتحة بیني و بین عبدي. حدیث شریف چې دی حدیث د بخاري شریف دی د مسلم شریف دی حدیث قدسی. په مسلم شریف کې حضرت ابي هريره روایت کې د نبی علیه السلام څخه چې الله وایي چې زما د الحمدلله زما او د بنده ترمنځ به شلي. نو څنګه دا حدیث کې الله وایي براوي چې بنده وایي الحمدلله رب العالمین چې دی وایي چې الحمدلله الله عز وجل حمد عبدي حمدني عبدي زما بنده زما حمد او چې په سیب وایي چې الرحمن الرحیم آیات کریمه چې وایي هغه مخکې الحمدلله رب العالمین براوي اثنى علی عبدي زما عبد پر ما ثنا ویل په شو معنویات. چې مالک یوم الدین وایي براوي مجدني عبدي هغه دې زما بنده زما بزرګي ولوهي بیان کړ چې د قیامت د ورځې پاچي چې غټه ورځ د ګرده یوازې زما او خاوند یې امزه یم پاچای امزه. نو ګوره پر الحمدلله رب العالمین الله زما حمد ګوره دا د الله د پاره چې رحمان رحیم شوی اثنى علی زما ثنا چې مالک یوم الدین چې الله زما بزرګي بیان کړ دا درې آیات په دې فاتح شو. پسې چې بنده ایاک نعبد و ایاک نستعین الله وایي هذا بیني و بین عبدي دا مو سره نیمه شو. د آیات مو سره نیمه کې ایاک نعبد د بنده شو و ایاک نستعین او ایاک نعبد دا د الله د لپاره چې الله ستا عبادت کوي و ایاک نستعین او ستا څخه موږ کومک غواړو. وایي دا زما او د ده ترمنځ نیمایي خو دی ولعبد ما سأل. خدای دلته دا وایي چې ایاک نستعین سوال یې راته وکړي. الله وایي نیمه یې ځان ته کوي نیمه یې ما ته کوي چې عبادت خو تا ته کوم نور شی نه غواړم داسې بله خبره یې د ځان لپاره کومک غواړم. الله وایي د ده شی زه ورکوم. نو دا د مابین آیات شو لکه د ترازو شي نه دي یو په لجه فاتم درې آیات ده بل لجه فاتم درې آیات ده فانور درې آیات کې څنګه وایي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دغه ګرځه چې وایي الله عز وجل بار وي دا چې دا ګرځه د بنده خپل خاصونه ګرځه پکې زما د بار پکې کیږي.
د اهدنا الصراط المستقیم څخه چې روانه سي دا خاص د بنده خپل خواستونه پکې خدای سي د لار راته وشه دا کسانو چې انعام پر سوي دي چې نه مغضوب دي نه ضالین د الله د پاره کوم شي پکې کړه نو دغه ایاک نعبد و ایاک نستعين هغه درې آیات خاص د الله تعالی په صفات کې روان دا د مابین څخه د بندم خپل خاص پکې امید الله تعالی لوی بیان کې ته عبادت کو دا نور درې سره آیات چې هغه د بنده په خاص په اړه دي کته د قدرت آیات زنی وینم قدوه اهدنا الصراط المستقیم دا یا صراط الذین ته پای دا وا ابل ورځ مې درته ورشه ول چې د امام صاحب پر مذهب یو آیات درته دي چې انعمت علیهم دا د پنځو نقشه چور لرور کې و دې ته د کوپی آیات وای نو ځکه دا د آیاتو په تعداد کې برای اختلاف نور امامان اوغه دي د صراط الذین چې ورسره ولغدالین ما آیات ختم کړي امام صاحب یخو انعمت علیهم دلته یو آیات سو د غیر المغضوب علیهم ولغدالین سره ورسره بعد خپل آیات سو نو دا حدیث قدسی په مضمون پوس واس چې الحمدلله د الله او د بنده ترمنځ تقسیم بل خبر د امین چې الحمدلله خلاص سي امین ویل سنت کې په مانځ کې د المنځ د باندې ارزي چی د امین معنا څه شي امین اسم فعل دی معنا ظاهره صورت د اسم دی په معنا کې د فعل په معنا سره دی غداري چې الله پاک زموږ د دعا قبول کړي استجب دعاء یا افعل كذلك لك دا مش خدای دا غسل سره وکړه انا ملا بر لاس ورته کړي خدای دا وکدا وکدا وک ام خدای ګر سوي امین خدای دا غسل سره وکړه کدی چې خدای دا غسل سره وکړه امین دا ترجمه او ویجه ام سنت حدیث راځي حدیث بخاری شریف د ابو هريره صدام روایت چې نبی علی السلام چې امام په قرأت کې وایي چې ولغ ضالین تسګر د امین وایي فإن من وي وملائكه الامين وایي فمن وافق تأمين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه دا چا امین ویل کده ملائکه د امین سره برابر شو الله یې ګناه یې ګرځول بخښي په مضمون کې دایس فائدې یاست پیغمبر سوای چې ملا وای ولغ ضالین ملا خو امین وایي تسګر د خالق وایي امین د څه د پاره واس برل ملائکه چې دلته ولاړ یغم امین وای نو د ملائکه د انسان امین کفر له برابر سو الله ستکیل ګناه بخشي نو د امین مستحب شی دی خو د قران جز نه دی دعا ده کله چې په خبره تاسو وسوس امین هم د قران کریم کلمه ده هغه نه د پر لغداجین الحمدلله خلاص اسفل پر جزای هغه امین چې دی هغه فقط یو دعا ده خو سنت چې په دغه ځای کې ځای سي په منځ کې ما د وسره مرګري کیږي نو د الحمدلله تفسیر خو خلاص آیاتونه یې او موږ دا خو چې دی هغه کتاب دی چې متن دی په دې کې د اشاره بل کتاب تندر کې چې هغه کتاب هم سره وګوره اسمانونو څو دي اوږي پر د جهان را سره خېدل پسې خو عرش کرسی دی هغه اسمانونو کې په قرآن کې او اسمان سبع سماوات اوږي دغه اوږي چې معنا دا هغه جوړونکي او د دې نازلونکي دا یو دی دا دغه څه اتفاقی نه د پېښه سره د مځکه چې د او تبخت د مځکه او تبقیل دا برازمو سماسه په خپل ځان کې د جغرافیې علماء د مځکه اوس پیښه د دغه سپار فرد لکه پیاز تر یو خو 4 کیلومتره پلانې خور دی بیا پلانې عین د قوت چې قران کریم ویل نو دای هغه ته می شرط چې کوم ځکه د امه خالق هغه څوک چې دغه الحمدلله نازله کړي که اسمان دی امه خالق هغه څوک چې دغه الحمدلله نازله کړي د دې د آیاتو تعداد او د تعداد سره برابر د حروف تعداد خو مده وشو چې د حروف یو سل څوار او جهان چې ځنی جوړ دی هغه اصلي عناصر هغه موږ د ساينس یو په یو سل څوار عناصر کشف شو بالم روښ دا وایي چې معنا دغه کائنات خالق او دغه نازلو خالق دا یو ذات نو دا د دې اعجاز علمي دی چې په دې کې دی صدق الله سبحانه وتعالى